الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قاعد المجاهدين والمهاجرين اما بعد. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. الله مروغ او جوړ لره. زموږ استادو نننی درس د سیرت مبارک درس دی او عنوان پکې د بدر د غزا څخه مخکې سریې او غزاګانې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مخکې د بدر د غزا نه بعضې صحابه کرام یا د صحابه کرامو بعضې ډلې د جنگ دپاره لیږلي. نو هغه ډله د صحابه کرامو چې نبی علیه السلام د جنگ په خاطر باندې چیرته لیږلي وي او خپله پکې ګډون نه وي کړی، شرکت یې پکې نه وي کړی، دې ته ویل کېږي سریه. او هغه ډله د صحابه کرامو چې نبی علیه السلام د جنگ په نیت باندې چیرته لیږلي وي او خپله هم پکې ګډون کړی، دې ته ویل کېږي غزا. نو د بدر د لوی غزا څخه او مشهوري غزا څخه مخکې نبی کریم صلی الله علیه وسلم بعض صحابه کرام ولېږل د سریو په خاطر او په بعضو کې خپله ګډون وکړه. دا د دوی دپاره د نبی علیه السلام دپاره او د صحابه کرامو دپاره یو قسم عسکري تمرینونه وو چې دوی الله تعالی برابرول بدر غزا دپاره. نو لومړی سریه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم لیږلې ده هغه د سیف البحر په نامه باندې ده. اگر چې په تیر درس کې مونږه اشارتن یو څو خبرې دې ته وکړې. دا د هجرت په لومړي کال باندې پیښه شوې ده او د رمضان په میاشت کې. او په دې سریه کې نبی علیه السلام 30 نفره مهاجرین صحابه ولېږل د سیف البحر په نامه باندې یو منطقه وه، هلته یې ولېږل او مشر ورته حمزه رضی الله تعالی عنه چې د عبدالمطلب صاحب زوی ده، د نبی علیه السلام کاکا ده، دی یې وټاکه. بیا په دې سریه کې جنگ ونه شو او بغیر د جنگ نه دا سرته ورسېدله. دومه سریه چې ده هغه د رابغ په نامه باندې ده او دا سریه د هجرت په لومړي کال باندې دا هم پیښه شوې ده او بیا د شوال په میاشت کې دا شوال په میاشت کې دا سریه پیښه شوې ده، یا نبی علیه السلام د سریه د شوال په میاشت کې لیږلې چې په دې سریه کې 80 تنه مهاجرین صحابه کرامو او مشر ورته ابو عبیده بن حارث رضی الله تعالی عنه نبی علیه السلام وټاکه. درېمه سریه چې نبی علیه السلام لیږلې هغه سریه چې نبی علیه السلام د صحابه کرامو یو څو تنه صحابه کرام مهاجرین صحابه کرام چې 20 نفره او مشر ورته سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه وټاکه. دا د هجرت په لومړي کال باندې هم پیښه شوې ده او د ذوالقعدې په میاشت باندې پیښه شوې ده دا سریه. او نبی علیه السلام د خرار په نامه باندې یو منطقه وه چې نبی علیه السلام هلته ولېږله او دا سریه د خرار په نامه باندې ونومول شوه. دغه 3 سریې د سیرت کتابونو ذکر کړي دي چې نبی علیه السلام د بدر د غزا څخه مخکې دا لیږلې وې. او غزاګانې نبی علیه السلام چې د بدر د غزا څخه مخکې کړي دي هغه اولنۍ غزا چې وه دا د ابوا په نامه باندې وه، ابوا او ودان. او 80 تنه صحابه کرام نبی علیه السلام په شمول باندې دغه سیمې ته چې د ابوا په نامه باندې وه نبی علیه السلام لاړه د جنگ په نیت باندې، خو دې کې جنگ ونه شو او دا د هجرت په 2م کال باندې پیښه شوې ده دا غزا د سفر په میاشت کې. د دې څخه وروسته د بوات په نامه باندې یو غزا چې نبی علیه السلام پکې ګډون کړی دی او 200 صحابه کرام پکې وو. نو دې کې هم نبی علیه السلام ګډون وکړه او دې کې هم جنګ ونه شو. دا 2مه غزا وه. 3مه غزا د صفوان په نامه باندې وه او په دې کې 1.5 صحابه کرامو نبی علیه السلام سره ګډون وکړه. دا 3مه غزا وه. او 4مه غزا چې وه د ذل عشیرې په نامه باندې غزا وه چې نبی علیه السلام په دې کې ګډون کړی. او د هغې نه وروسته د نخلې په نامه باندې سریه وه چې هغه به بیا په راتلونکي درس کې انشاءالله په مفصل ډول باندې وایي که د الله رضا وه. نو نبی علیه السلام چې کم یو د سیرت علماو ذکر کړي دي، خصوصا رحیق المختوم مبارک پوری رحمه الله یو عالم دی، دی په سیرت کې دا کتاب لیکلی دی، لیکلی چې همدغه سیف البحر یوه سریه او د رابغ په نامه بله سریه او د خرار په نامه بله سریه، دا 3 سریې نبی علیه السلام د بدر د غزا څخه مخکې لیږلې وې. او په غزاګانو کې بوات ابوا په نامه غزا، بوات په نامه غزا او همدا رقم
صفوان غزا او د ذل عشیره په نام غزا، دغه کې نبی علیه الصلاۃ والسلام ګډون کړی. نو راتلونکی درس به ان شاء الله د نخلې سریه چې ده د دې په باره کې به ان شاء الله مفصل ډول معلومات بیا باغې نه وروسته ان شاء الله د بدر لومړنۍ غزا وایو که د الله رضا وه. صلی الله تعالی علی خیر.